پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په جهنم کې داسې کسان شته چې 2000 کاله به تیر کړي 2000 کاله په جهنم تیر کې بیا الله د جهنم راوباسي د ګناه وي هغه نه. حسن بصري والله ته وژړل ولې الله دا سړی ما کا چې دا 2000 کاله په جهنم کې تیری الله دا ما کا ولې نو ته د جهنم ډیر شوقي نه زه شوقي نه نو بیا ویلې ما سدي الله ایمان نه الله دې لما ایمان نه اخلي بس ما ته جهنم ملاو شي 1000 کاله نه 2000 کاله دې ملاو شي خو اخر دې الله رب العزت ما د جهنم راو بس ورې دا تابعي او عظیم شخصیت ولو هغه د الله په دربار کې دومره بیریدي دومره د الله څخه خوف چې دی هغه درلودي کنو خوف هغه زما استاد موږ د الله سره نه بیریږو ګر سره نه بیریږو په هیڅ صورت نه بیریږو موږ وی الله ډېر مهربان ذات دی او دا مې د بیوقوفۍ علامه ده دی نه چې زموږ پر الله عقیده او یقین ډېر دی نه دا صرف د ځان د خلاصون دپاره الله ډېر مهربانه ذات دی ملایانو موږ ته ګرانه کړې ده نو چې الله دومره مهربانه ذات و حق دی سچ دی یقیني خبره ده نو بیا یې جهنم څه دپاره پیدا کوئ بیا په قبر کې ماران لړمان د څه دپاره کول بیا یې هغه لوی عظیم پل صراط د څه دپاره کوئ نو معلومه دا ده که الله غفور رحیم دی نو قهار و جبار هم دی خامخا دی